مایکروسافټ ورډ کې ټولز او ټیبل وشو اخري مرحلې دي. نیو وینډوز څه کار کوي ګورئ، مثال دلته کار کړی، زه غواړم چې دا بله وینډوز کې اوپن شي. ګوره نیو وینډوز، تاسو که دا مینیمایز کړئ وګورئ دلته یو بل هم شته، دا مینیمایز کړئ، دا وګورئ لاندې وګورئ ټاسک بار کې دوه دانې دي ځکه دوه وینډوز دي. ګوره دې کې هم دا شی دی، باره کې دې کې هم دغه لیکل دي، ځکه دلته موږ ورته ویلي چې موږ ته دا په بله وینډوز نیو وینډوز دریمه وینډوز هم دلته لیکي. ګوره 3 یو دوه درې وینډوزګانو کې مثلا دا یو لیکل دی اوپن کېږي. ارینج آل منظمه کې مثلا ګوره یو پاس یو دا درې واړه مثلا اوپن کړه. ګوره هر یو چې مثلا میکزیمایز کور غواړي دا بټن کلیک کړئ، یو فایل دی بس په دریو مختلف صفحو کې خلاص کړه. سپلیټ مثلا کوم ځای نه نیمه دلته چې کله د سپلیټ باندې کلیک وکړئ دغسې یو دغه راځي. ګورئ کوم ځای چې انتخاب کړئ هلته کلیک وکړئ دا د هغې ځای نه نیمېږي. مثلا یو فایل دی بس خلاص. بېرته راشئ مثلا ریموو سپلیټ، دلته چې څومره فایلونه تاسو اوپن کړي د هغې نومونه پاتې کېږي. زه دا کلوز کوم، دا هم کلوز کوم، دې کې دا یو کوم اوپن کوم زم دې ځای نه اوپن نه مثلا دا پیس فایل هم اوپن کوم او بیا ځم اوپن ته دا خان هم اوپن کوم. دغه درې فایل ما اوپن کړي. اوس مثلا کوم یو فایل کې ته کار کول غواړئ، ګوره دې ځای نه تاسو کولی شئ سلیکټ کړئ. ګوره پیس، د پیس درته وښوده، همدې ځای نه مثلا ډاکومنټ 12 دا ګورئ دا دې ځای نه تاسو ډایرکټ تللی شئ مثلا. خو اوپن فایلونه چې کوم یو دي هغه تیار مثلا مینیمایز دي یا د دې بیک سایډ کې ځکه دا اکټیو ټایټل بار دی که نه، دا اکټیو وینډوز د هغه ان اکټیو دي. تاسو کولی شئ دې ځای نه هغه هم اکټیو وینډوز کې اکټیو هغه چې کوم یو باندې کار کوئ، تاسو کوم چې کار نه کوئ هغه ته ان اکټیو. دا شوه وینډوز مینو، ډېره اسانه وه، تر ټولو مینو دغه اسانه مینو به فکر کوم.